دا ګڼه ګوڼه او خلک د والیبال اختریزو سیالیو لیدلو ته راټول شوي. تازه دلته د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په تنګي دره کې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو د ګڼ شمېر لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوي دي چې موخه یې د ځوانانو یووالی او اتحاد دی. دغه تورنمنټ چې موږ د تنګي درې ځوانانو جوړ کړی دا د افغان قومونو د یووالي تر چتر لاندې دی او تقریبا 15 ټیمونه پکې ثبت نام کړی دی. دا د غزني، لوګر، غور او کاپیسا، کابل، پکتیا، ګردیز د دو ولایتونه ثبت نام شوی دی. ولایتو لوبغاړي هم راغلي دي چې د لوګر نه راغلي وو، د عام د کاپیسا نه راغلي وو، زیات ولایتونه ته لوبغاړي چې د ملي ټیم لوبغاړي راغلي وو. لوبې ته راټول دغه نندارچیان زیات خوښ دي. وایي د اخترونو په ورځو کې هم دا سیالۍ دي چې دوی پکې خپلو ملګرو سره ویني. دوی له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې ورزشکارانو ته د لوبو لپاره لا زیاته زمینه برابره کړي. دا یو خل الحمدلله د موږ خلک ډیر بهر کې مسافر وي او اکثره خلک هم وظیفې لري، یعنې که د توی هم ډیر وخت نه رسوي. نو په دغه تورنمنټ په دغه ګرمو لوبو کې دلته لرې مسافر او لرې مینوال او نږدې ملګري همدغو لوبو ته ډېر راځي. موږ هم ساعت هم ورسره تېر وي، دی هم رسوي، نو مینه محبت هم نور څه زیاتېږي پرې. دغه والیبال دی د اختر په دومه جوړ شوی دی، پیل شوی دی، نو زیات مینوال راغلي دي، نو د تنګي ته ډېر خوښي او هر څه ورکړي دي. موږ ټول د والیبال دپاره راغلي یو چې والیبال د لوبې نه خوند واخلو. په موږ کې که فکر وکړو تاسو د سهار مینه نو چې مینوال بیخي زیات دي، نو د موږ اړتیا چې د هغه یو سم معیاري جمنازم ته اړتیا ده او د والیبال په سطحه کې د سید آباد په سطحه کې موږ وګورو موږ هیڅ جمنازم نه لرو، نو د موږ لویه غوښتنه دولت څخه دغه ده تر څو موږ ته یو معیاري جمنازم جوړ کړي. د والیبال اختریزې سیالۍ چې د میدان وردګ ولایت د والیبال ټیمونو سربیره لوګر، کاپیسا، پروان او ګڼ شمېر نورو ولایتونو څخه پکې لوبډلو ګډون کړی. موخه یې د ځوانانو اتحاد او سالم ورزش ته د خلکو هڅول دي.